المستقيم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه کې وو المنځ کوم طرف کولو یو قول دا ده چې المنځ دغې بیت الله شریف ته کولو چې بیا لاړو مدینه منورې ته الله په حکم وکړو چې اوس په طرف د بیت المقدس باندې ته المنځ وکړه یو یا په مکه مکرمه کې نبی کریم علیه السلام المنځ په طرف د بیت المقدس و هلته کې هم دغه قبله وه خو فقط دومره وه چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام و د رکن یمني د حجر اسود منځ کې داسې به ودرېدو نو بیت الله به مخته راغله یا په بیت المقدس و هغه به مخته راغلو چې بیا مدینې منورې ته راغلو دا عمل نه کېدو ځکه هلته بیت الله نه وه بیا مونځ کولو دا مبارک بهر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې 14 میاشتې یا 19 میاشتې په طرف دی بیت المقدس باندې مونځ کولو خو دا ارزو داوا دا خواهش داو چې الله پاک حکم وکړي چې په طرف دی بیت الله شریف نه مخ ګرځوه بار بار به اسمان طرف ته قتل او دې ته انتظار و بالاخره رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد بنی سلمہ دا مسجد قبلتین ورته وایي که څوک حج ته لاړي دا جماعت کې د مصبیحین المنځ کولو 2 رکعاته شوي وو 2 نه وو شوي چې الله په حکم راولېږلو چې په طرف د بیت الله نه مخ وګرځوه هغه چې نبی کریم علیه السلام په دې منځ کې راغلو دی جماعت بل دیوال ته راغلو مدینه منورې په نسبت او مقتدیانو هم مخونه وګرځول چې کوم ښځې وي سړی و ځای ته لاړی چې سړي و د ښځو ځای ته راغلل ځکه خبره الټا شوه که نه خو چې هر کله دلته حکم وشو دې نه بعد یو سړی لاړو بنو حارثه و جماعت باندې تېرېده مازدیګر مونځ و اعلان یې وکړو چې خلکو بیت الله خو بدله شوه نو هغوی هم د عمل پې وکړو په دې باندې په طرف دی بیت الله شریف یې لمنځونه وکړل مسجد قبا د مدینې منورې نه وتله ده اولی وکي ده هلته کې د خبر سهار منځه کې ورسېدو هلته کې سهار په منځو کې دی بیت الله شریف په طرف باندې مخ کړه د حدیث مبارک ده اوس د آیتونو کې الله پاک نبی کریم علیه السلام ته فرمایي چې تا ته چې حکم وشي په طرف د بیت المقدس نو ودې کړو د نه بعد چې بیا حکم وشو په طرف د بیت الله شریفي نو د کمقل خلق څه دي دا به په تا باندې اعتراض کوي چې هغه قبله د انبیاو قبله وه کوم شی وګرځولو د هغې قبلې نه دا یې دین نه سلوبه جوړه ده چې کله یو طرف کله بل طرف دا اعتراض به کي په پیغمبره ته په جواب کې دا ورته ووایه چې بیت الله مقصود نه ده مسلمانان بیت الله ته لمونځ نه کیي المونځ الله ته کیي خدای طرف ته الله پاک شرق کې هم ده الله په غرب کې هم ده الله شمال کې هم ده الله جنوب کې هم ده الله په هر هغه ځای کې ده خو د خدای قدرت الله فرمایي چې بعضې سړی بدبخت وي که نه د ذهن څه وي د مفکوره د اعتراض جوړوي هر وخت اعتراض دغه ذهن وي بس په دې اخته وي او کوم سړی چې تابع انسان وي منقاد وي هغه یې چې بس رب چې څه حکم وکړو هغه دا ځکه موږ عبادت رب ته کوو کعبې ته خې نه کوو نو په خپل حال باندې بیا ولاړ وي د سړي ته چې ډېر شکوک شبهات وي اعتراضات کي که نه د نه دغه چې الله وفرمیل بس آمنا وسلمنا اوس دا خبر نه خو تاسو ما پوه کړئ اوس دلته کې یوه نکته بله درته وایم دا قبله څه معنا قبله معنا چې الله مشرق تم شو مغرب تم شو هر طرف کې شو عبادات 2 قسمه دي یو عبادات داسې دي چې انفرادي ادا کېږي لکه روژه غوښې نیوله کېږي ذکر اذکار تلاوت یوازې کېږي یو داسې عبادات دی چې اجتماعي وي په یو ځای باندې کېږي لکه لمونځ شو او حج شو دا داسې عبادات دي چې اجتماعي دي اجتماعیت غواړي اوس دا عبادات اجتماعیت غواړي الله پاک ته اجتماعیت محبوب ده الله ته انفرادیت کې واضحوالی چې دا نه ده مطلوب نو چې اجتماعیت اتفاق
محبوب وو دې وجه نه الله پاک منځ کې حکم وکړو چې امام دا ولاړ وي ټول داسې ولاړ وي چې امام الله اکبر وایي دی الله اکبر چې امام ولاړ وي دی ولاړ وي کا رکوع دی رکوع کا سجود دی سجود ځکه دا د اتفاق مظهر ده دا د اجتماعیت مظهر ده ښه نو الله پاک دا غواړي چې تاسو اجتماعیت راشي چې راشي اوس کوم طرف ته مخ بګرځئ نو که الله پاک اختیار خلکو ته ورکړی وه چې زه هر طرف کې په کومه کې چې ګرځوئ ته ووایه نو چا به لمونځونه یو طرف ته یو جماعت ته څوک به داسې ولاړ وه څوک به داسې ولاړ وه څوک به داسې ولاړ وه دا اجتماعیت نو که دا افتراق و دا خو به افتراق وه دا به اجتماعیت نه شو الله پاک ته خبره یې دې اختیار کې نه ورکړه ځکه دې منځ کې اتفاق به نه راتلو الله خپله تعین ورته وکړو چې زه طرف درته ښیم عبادت ما ته کوي طرف قبله والے ځکه تاسو پلار آدم علیه السلام جوړه کړې ده او دا هغه بیت ده ان اول بیت وضع للناس للذي مبکته اول په مخ د ځمکه باندې چې د عبادت کلتور ده که نه دا بیت الله شریفه ده نو چونکې دا فضیلت لري او د ټولې منځکې د ناب حیثیت لري ناب حیثیت منځکه د هغې نه اباده شوي ده منځکه د هغې نه ډېره شوي ده نو چې دا حیثیت لري نو تاسو ټول منځونه په طرف د بیت الله شریف وکئ مخونه اخوا ګرځوئ نور الله هر طرف ته ده کوئی شی مطلب نہیں اجتماعیت اتفاق صورت اللہ پاک پاک ہو سیقول السفهاء زرد جوائبا احمق خلق بیوقوف خلق کمقل خلق من الناس دی خلقنا ما واللہم کم شو گرزول دوئی ان قبلتهم دی قبلی دی دوینا اللتی آغا قبلہ کانو چو دوی علیہا فہاقا باندی کی بیت المقدس تن اعتراف منذ کول کون شي وګرځول بل طرف یهودي یې نسورا کړه بل تو فرمایي پیغمبره لله خاص الله لرا المشرق مشرق دا والمغرب مغرب دا الله پاک هر طرف دا اينما تولوا فتم وجه الله خدای قدرت دی یهدی من یشاء الله دې کی چاته چې خوښي الى صراط مستقیم دې لارې برابر ته سمانه شوې دي دې دا معنا چې امت شي چې امن نه بس شروع سره نه کی کوم سره چې هدیت نه شي وکړه ګاډ واړي مکورای ګاډ واړي بس د دې اعتراض یې نه پیدا شي داسې دی او داسې دی او داسې ٹھیک شو وکذالک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ګورئ الله فرمایي چې لکه څنګه تاسو قبله ما په ټولو کې غوره قبله فضیلت ما بیان کو دغه سوا امت د نبی کریم علیه السلام تو سی هغه امت یې کنه یا الله قدرت تاسو غره کنتم خیر امه اخرجت للناس ور امت یې او تاسو قبله غره قبله ده ځکه الله پاک د تاسیس وکړ تاسو غره قبله هم غره پیغمبر من غره پټول پیغمبرانو دي الله کتاب هم غره پټول کتابونو کې چې پرماز مشان ده قبله هم غره همدارنګه امت هم غوره پیغمبر هم غوره قرآن هم غوره کتاب هم غوره څومره ډېر عزتونه جمع شول په دې امت کې ډېر الله تعالی عزتونه جمع ډېر عزت الله پاک دې امت ته ورکړی ده که چېرته خپل عزت وپېژني نو د الله په کامل معنا سره اطاعت وکړي اوس دې امت ته عزت الله پاک څنګه ورکړی ده دې خبرې ته وسوچ وکړئ د آیت زما چې قوم درته فضیلت یې داسې ورکړی ده چې قیامت په ورځ به نوح علیه السلام ته الله پاک وفرمایي چې تا دی خپل قوم تا ما دین رسولی دا وی قوم نه به تپوس وشي قوم به انکار وکړي چې موږ ته نه ده رسوله دې نه بعد به الله پاک ورته وفرمایي چې ګواهان پیش کړه نوح علیه السلام ته چې تا خو دعوا وکړه خو ګواهان پیش کړه که نه په دې خپله خبره یا الله قدرت ته قیامت کې خو ټول امم جمع دي نو نوح علیه السلام خدای موږ تاسو امت ولولئ چې ما دې پره وحی کی دا امت په وحی وکړي چې او نوح علیه السلام دې خپل قوم ته دین رسولی دا څومره عزت الله ورکړو د انبیاو دې پره وحی چا وکړه دې امت وکړه ها نوح علیه السلام امت به راشي او دا اعتراض به وکړي په دې باندې چې تاسو چېرته وایئ دلته کې چې تاسو دا خبره کوئ تاسو خو نه وایئ موږ په زمانه کې جرحه به پرې وکړي جرحه نو دا
آپ ورته ووایي دا امت رحیم تاسو امت چې موږ ته خپل پیغمبر په قرآن کې ویلي و چې نوح علیه السلام داسې پیغمبر او داسې قوم ته ورغلی و کیسه یې بیان کړې وه. بس دې نه بعد به نبي کریم علیه السلام وروستی شي، آپ وروستی شي، آپ د خپل امت لپاره ګواهي وکړي چې ما رښتیا امت ته په کتاب کې دا خبره کړې وه چې نوح علیه السلام داسې پیغمبر و داسې دعوت یې کړی و. تاسو پوه شوئ؟ ګورئ دا امت د پیغمبرانو لپاره ګواه جوړ شو، دومره اوچته کیسه ده. خو په دې امت کې چې بیا لږه چرخه وکړه دوی عیب یې ویل چې تاسو خو نه وایي که نه، دې صفایي په خپله چا وکړه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. څومره قربانې ده. نو پوه شئ مطلب دی؟ ځکه الله ورته فرمایي وکذلک همدارنګې لکه ما قبله غوره کړه جعلناکم ګرځولي دې مونږ ته او ګرځولي یې مونږ تاسو لره امة یو امت وسطا معنا عدلا عادل یا وسطا معنا غوره امت یې. دا لږ تفسیر ته کم ترجمه ته تېره شي لتکونو دې دپاره چې تاسو شئ شهدا ګواهان علی الناس په خلقو باندې ویکون الرسول شي رسول صلی الله علیه وسلم علیکم په تاسو باندې شهیده ګواه لکه ما پوی کړئ. اوس دې امت ته الله پاک وفرمایي چې جعلناکم امة وسطا، وسط معنا ما اعتدال عدل، د امت معتدل امت د معتدل. ګورئ د اعتدال څه ده؟ د اعتدال برابروانه په هر شي کې میانه روي دا ډېره ښه باصفت ده په انسان کې. اول د انسان مزاج ته وګوره. انسان مزاج د څلورو اخلاقونو جوړ د بدن وینا بلغم سودا صفرا څلور دي. اوس د څلور اخلاق چې معتدل وي بدن جوړ ته جوړ وي. او که یو کې نقصان راغلو غلبه راغله نقصان راغلو د انسان بدن ګډوډ وي که نه جسماني صحت ګډوډ وي بیا هغه صحت نه وي. دغسې روحاني اعتدالات ده. بعضې وخت انسان روحاني بیمار وي روحاني ګډوډ وي غلط وي نو روحاني اعتدال هم په شان د جسماني اعتدال ده چې معتدل به اوسېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلو د امت روحاني اعتدال تعلیمي هم ورکړو او جسماني اعتدال تعلیمي هم ورکړو چې تاسو معتدل اوسېږئ میانه رو اوسېږئ. رښتیا خبره ده دې امت عقیده معتدله ده، دې امت اعمال هم معتقد دي، دې امت اقتصاد هم معتقد ده، معیشت هم معتقد ده. څنګه یهودو په شان نیل چې عزیر نوم الله چې عزیر رسول د خدای ځوا ده نصره یې چې عیسی رسول د خدای ځوا ده دومره محبت شو دي. بل طرف ته چې ګوري چې بیا د جهاد اعلان شي نو دغه بني اسرائیل دي چې موسی علیه السلام ته طریق جوړ کړي فاذهب انت وربک فقاتلا انا نحن قاعدون. موږ درته ناست یو. یو طرف ته یو دعوه کوي بل طرف بل افراط تفرید کړي. الحمدلله دا امت الله ومنلو په صحیح صفاتو سره یې ومنلو چې کوم صفات لایق دي الله لره اعتدال ده نه زوی ورته ثابتوي نه جزو ته ثابتوي کملي صفات الله لره ورته عملی نه خاص لري وخلای یهود نصارا او بعض وخت عمل داري وګنه چې رشوتونه به ومستل حرام مال به خورل شپه ورځ او بعض بیا پکې داري وو چې رهبانيت یې پر کوله بیا دا معنا چې وشو وګور کې کینیستل پوریا پرې هو کړی پرې هو هر څه پرې خپل بس عبادت کی زندگی چې کوم ترتیب او هغه پرې کو نه پرات ورته یو طرف ته بل تفریق وشو ما او تا امت عملی له خاص رډې معتدل ده نه رهبانيت کی چې وګور کې کینی بس پروت وي نه بچی خلخنا کله کول ګډون کی او نه داسې کی لکه یهودو چې اعمالو کې تجاوز کول رشوتونه به ومستل ګډوډ اعمال کول. عملی اعتدال هم ده په دې امت کې او همدارنګه اقتصادي اعتدال اقتصاد یې نروي په هر کې. نبی کریم علیه السلام فرمایي الاقتصاد نصف المعیشه. د اقتصاد څه ده چې یې نروي گزاره د نیمه زندګي د خدای په نیمه زندګي د غالب برابرۍ چې گزاره کړي کې اسراف نه کړي. ځکه الله فرمایي چې دا امت معتدل امت ده. اللہ فرمائی وما جعلنا القبلة التي ندبر زولم قبلہ كنت عليها چتوی پہاغانے چی بیت المقدس تن دا بیت المقدس میں چی قبلہ کی زولی ہوا بیا میں حکم مقرب طرف دی بیت اللہ الا مگر دے دی پارا لنعلمہ چی من معلوم کو من یتبع الرسول چی سکتبی دریکی جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممن دی چانا ینقلبو چا واپس کی علی عقبہ کو کند باندی
پته به ولګي دا امتحان ده. چا چې ومنل ویې منل، چا چې ونه منل اعتراض یې وکړي. دا څنګه چل شو؟ د یو طرف موندل د بل طرف موندل. الله فرمایي چې ما مقصد امتحان و د خلق از وزن چې څه کي څوک د پیغمبر خبره مني او څوک نه مني. الله فرمایي و ان کانت بشکوا دا تحویل د قبلې اړول د قبلې لکبیرتن لوی الا مگر نه ولوي علی الذین فاکسون باندې هدى الله چې هدایت کړو ته الله ځکه ظلم مني نه کړه اخی الله مني دا ولا کا ګورني چا چې الله هدایت نه او شاید دا خبره ډیره ګورنو چې موږ بل طرف څنګه ما خو درسو چې دې او ته ګورنو شي چې پلور نه کدار تر شي دي او تاسو دي وختو می خرو پیږي هم می خرو پیږي او شاید خبره ګورنو شي غاټه شي نو وسوینا چې تعالی هدایت کړي دای بس امن وسلمنا تاسو په کوم څه سبق نه اوس د یو آیت بل تشریح ته کم د کوم چې سپیدا دا چل وشو چې بیت المقدس ته شپوړس میاشتې یا اولس میاشتې لمونځ وشو. په دې زمانه کې صحابه کرام وفات شول. لاس یولس نفر صحابه کرام وفات شوي دي. نو چې کله قبله بدله شوه نو صحابهو ته پته ولګېده چې اصلي قبله خو دغه وه که نه هغه قبله بیت المقدس مبذوله وه دا افضله ده. نو هغه صحابه چې په دې مین زمانه کې مړه شوي دي یې لمونځونه خو ونه شول ځکه اصلي قبله خو هغه وه که نه نو یې لمونځونه څنګه حال شو. الله پاک ښایسته جواب کوي. الله فرمایي چې الله پاک د چا مونځ نه ضایع کوي. په خپل وخت کې د هغه بیت المقدس و که نه هماغه حکم هغه قبله وه چې کوم خلکو مونځونه یې دې خوا کړی دي او مړه شوي دي دې مونځونه شوي دي. الله پاک د چا مونځ نه ضایع کوي. په پوه شوئ وما كان الله ند خدای پاکو لیضيع ایمانکم چې ضایع کي ایمان دې توسي. ګوره دلته مراد د ایمان د صلات المنځ خو دې المنځ نه الله پاک تعبیر په چا سره وکړو ایمان سره پته ولګېدې چې لمونځ یې کړو عبادت ته وایي ولا چې د لمونځ په بند وي که نه ایمان در پیدا وشه ولاړ دي که د لمونځ په بند نه وي که نه ایمان نشي ترې کېږي. دا ډېر عجیب عبادت ته که نه د لمونځ ځکه خدای پاک تعبیر په چا سره وکړو د لمونځ سره ایمان سره یعنې ټول ایمان ده. دې وجې نه مونږ امام کې احمد بن حنبل صاحب دا مسلک ده دا درس دا کې وایم رسوی دې ځوانانو ته دا ورسوئ ځکه الحمدلله مسلمان ملت که ډېر ګمراه وي یا که نه خو څه نه څه دیني ګران کي چې خبر شي اثر کی. احمد بن حنبل صاحب فرمایي چې چا فرضي لمونځ پرېښولو قصداً بغیر د عذر نه بلکل کافر ده په دې کې هېڅ شک نشته کې قتل یې کړه ارتدادا مرتد ده مذهب کې تان ده. امام شافعي صاحب او امام مالک رحمه الله چې کافر نه ده خو لوی جرم یې وکړو سزا یې قتل ده قتل ښکار دواړه په دې قیل دي چې قتل یې کړه خو خالي مرتد نه ده. او امام تاسو مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله څه فرمایي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې چا قصداً مونځ پرېښود اسلامي حکومت او پته ورته ولګېده نو دا سړی د ونیسي جیل ته دی وچي ویي دی چې تر څو پورې د منځه والا جوړ نه وي او یا مړ نه یا به د منځه والا شي یا به مړ شي بس یوه ده. هماغه وخت کې نه مرتد ده او نه یې سزا قتل ده خو بلکې جیل ته وي چې واپرېږه دی ما داسې خو که ډېر مضر و نو ولی مونږ امام صاحب وایي چې تعزیرنه بیا قتلوای شي چې یو ټیبل مونځ قصدن آتے پرګدي نیکی نو تعزیرنه مونږ امام صاحب قتل جایز ده. نو من وجې مونږ ته څلورو مذهبونه په دې باندې قید دي من وجې چې سزای قتل ده او ځینې کافر بولي ځینې کافر نه بولي. دې وجې نه پکار دی د مسله عرضه کوي چې مونږ ته د ظلم څه دي د خپل موضوع ډېر سست دي خاص تنبیه وي صفایي مونځ خو ډېر والله اعلم ډېر کمزوره ده او د نورو منځو کې چې دنیا کار پې غلیب شي بیا منځه بیا هغه معنا کي توجه یې ډېرې وي که نه دنیا غلام وي خو نو په هغه ځای کې کي چې دنیا ګټې دوکاندارې ګټې خو چې دین کار و اواز وشو دوکان بند کله بند یو واقعه درته پېښ کوم. عبدالله بن عمر صاحب بازار ته لاړو لکه داسې بازار روانو په دې بازار کې سلامونه به یې چې ول ډېر عجوبه صحابي وو چې هر کله دی روانو جومات کې آواز وشو الله اکبر الله اکبر سړی چې د زړه په مینه وګوري که نه الله اکبر ډېر غټ لفظ ده زړه کې اثر کړي یا الله دې ده نو چې د اواز یې واورېدو
दुकानदारान راغلل بس کړه په دروازه په دې خبرو د دروازې په منځ ته روان شول. نو عبد الله ابن عمر سے فرمایا چې وګورئ الله پاک فرمایي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله. اما بندگانو کې دار بندگان شته چې تجارت د فصل خرڅول د خدای ذکر نه مني کوي او فصل اخی تجارت اخی دنیا غټي او چې الله نام واخستای شو الله اکبر انا دغه بندګي ځای ادا سي خلکو الله پاک صفات بیان کړی دا ته چې پوه شوي چې دنیا ګټل نو خدای پاک نه مني کوي او شعار شي خپل ټیم یې پنځه وختال مزدا او چې ډېر وخت په لګي چې پنځل منځونه جامه کې ګنده باندې کې څوک لګي دا مې ډېر مو خیره کم شي په لګي نو څه لري چې ګنده کې زموږ پتا شي کوله یو نفرو دا تللی کول تلی والا تلا بس تلی جاکڑا یو ډونډ پورت دی بل ډونډ پورت دی کنه دا سره برابر نو چالته کې موازین و چې الله اکبر الا سے پرې دومره یې نه وکړل چې دا اله کنه بل ډونډي برابر کی چې الله اله او پاک نو پاس اول صحابیو پاک اهنګر لرنو اوس پني سټی کی بس الله قدرت اوس په دې سټا کې مخ ته وړ دی چې دا سټا داسې کو اوس په وایي او چې سټا کې داسې کړه دا الله اکبر بس هغه ځکه لاس پرې دومره ټیم نه کوته چې بیا مخ ته راول پرې وټو ورلو منځ ته لاړو تجار د دنیا والا خلق چې په صحیح طریقې سره تجارت کوي دې مرتبه خو د انبیاء او صدیقین سره کله د خدای دین پرېږدي په دنیا کې بس ذلیل الخور وي نه ولا مرشي د دنیا نه څومره شي مړ شوي دي نه مړي چې څوک ډېر څه چې ډېر مړي ګمراهي عادي دي کمزوري نه مسکین نه ډېر وږي دي مړي نه کنه نفس دستا نفس بهرحال مقصد مې دا چې ایمان نه تعبیر په المنځ سره وشو المن ډېر لوی عبادت ده یو خبرې کوته ان شاء الله به سبا ته کوم درود شریف وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين يا الله دې مستحقون يا الله دې خپل رضا ذریعہ وګرځي يا الله دې مغفرت دې نقول ذریعہ وګرځي يا الله قرآن عظیم شان تا کتاب دا خدا کتاب مغفرت اعلان کړی دا الله مونږ ورو وکړي دې رحمت اعلان کړی دا الله مونږ باندې رحمت وکړي يا الله دې قرآن مبارک سره دې حاضر جامع ټول مشکلات حل کړي دې ټول مسلمانانو مشکلات حل کړي په دې علاقه باندې ملک باندې الله پاکا د خپل رحمت خزانه راوستي د کرشنې د فشار پر ختم دي د سکون زندگی نصیب دي چا کول کې تشویش وي چا بدلو وي چا پڅ مشکلات وي عظیم خدای هغه خزانه یو تحل او فسر وکړي زموږ دعا ټول په مسلمان په وخت په منځ وکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین